کچره ستاسو چا سره قرض پیسې ګیرې شوي ده واپس یې درله نه درکوي نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ په دې کې زه تاسو ته یو 3 آسان ذکرونه درښایم که دا ذکرونه تاسو شروع کړل که نه نو انشاءالله د دغه کاکا زړه به الله تعالی نرم کړي او دا تاسو ته به د خپلې پیسې بالکل په اسانۍ سره در واپس کړي ټیک شو جي نو 3 واړه ذکرونه زه تاسو ته درښیم خو د دې نه مخکې اول هغه قرضدارو ته پیغام دی چې کومو قرضدارو د خلکو پیسې ځان سره ګیرې کړي دي او خپل مالک ته واپس نه ورکوي اخ کسان دا خبره په توجه سره ووري نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابي جنازه کوله جنازه شروع کولو نه مخکې نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل آیا دې صحابي باندې د چا قرض شته دی او که نشته دی یو صحابي را پاسېدو بل زما په 2 دیناره پاتې دي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم جنازې نه رارستو شو وایي که زه په جنازه وکم او که جنازه په اونکم الله تعالی په دواړو حالتو کې نه بخي مطلب که جنازه په اوکم بیم الله تعالی نه بخي او که جنازه په اونکم بیم الله تعالی نه بخي ځکه چې د باندې د یو انسان حق پاتې دی او انسان حق چې په چا باندې پاتې وي کنه هغه په جنازو باندې بیا الله تعالی نه بخي نو دې کې بیا یو بل صحابي را مخکې شو هغه د هغه ذمہ داری واغشته چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه د قرض ذمہ داری اخلم د باندې چې د چا قرض دی کنه هغه د بزه د قرض ادا کما دینه پس بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په د باندې جنازه وکړه نو تاسو سوچ وکړئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابي جنازې نه راستو کیږي صد وجنه چې قرض په پاتې دی اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کې زی جنازه وکم بیم الله تعالی نه بخي او تاسو سوچ وکړئ چې مخه ته صحابي موجود دی جنازه د صحابي کیږي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي که زه په جنازه کوم بیم الله تعالی نه بخي ولې چې قرض په پاتې دی او تاسو اوس سوچ وکئ تاسو صحابه کرام نه او جنازه چې تاسو څوک پړاوغي هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم نه دی او بیا په تاسو باندې چا قرض پاتې نو تاسو بس الله تعالی بیا او بخي زما عزت مندو نو کوشش کوئ چې تاسو باندې چا قرض پاتې وي کنه زر تر زر د ادا کولو کوشش کوئ چې زر تر زر هغه خپل قرض واپس کړي چې هغه تاسو ردونه احسان کړی دی ستا په سخوار کې هغه په کار راغلی دی نو ته اوس ولې هغه دونه کړی هغه ته دونه تکلیف ولې وررسې چې کله یو تاریخ ورکې کله بل تاریخ ورکې کله بل تاریخ ورکې چې پلان کې تاریخ باندې بدر کم پلان کې تاریخ باندې بدر کما هغه له زړه ولې ازارې ورې بیا به ستا سخت ځای کې ضرورت شي بیا به دله څوک قرض نه درکوي نو خیر اول خدا پیغام هغه قرضدارو ته چې چا قرض پیسې خلکو نه اخیستې دی واپس نه ورکوي ایته دا پیغام دی چې د الله تعالی نه ویریږئ که دغه حالت کې تاسو ته مرګ رالو که نه ورې الله تعالی بیا ستاسو بخښنه په یو قانون هم نه کوي زما عزتمندو خیر وظایف اوس کم دي چې هغه کسان چې د چا سره پیسې ګیرې شوي دي واپس ولې نه ورکوي هغه د 3 ذکرونه جاري ساتي نمبر 1 حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير د دې څه مخصوص تعداد نشته دی خو بس یو سل پیرې دا تاسو خامخا هر ورځ وایي ټیک شو دویم نمبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا هم کم از کم چې یو سل پیرې تاسو خامخا وایي دریم نمبر یا باسطو د الله تعالی نوم دی یا باسطو یا باسطو یا باسطو دم هر ورځ یو سل پیرې وایي دا 3 ذکرونه حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير دا یا باسطو دا او استغفر الله دا 3 واړه یو سل پیرې تاسو هر ورځ وایي کنه نو ان شاء الله دغه قرضدار زلب الله تعالی نرم کی او پیسې به تاسو ته په اسانۍ سره واپس کړي ټیک شو جی کوشش وکړئ ویډیو ډېر شیر کړئ چې هر مسلمان ته دا ویډیو ورسیږي او هغه دا وظایف زده کوي او تاسو ته دعاګانې کوي الله رب العزت مخ صالحات ساتن دعاګانې کوي دعاګانې وکاو الله پامان